بړبوکی ناول پنځمه برخه. ماریا مخ واړاوه. دا سهار په خړه کې شاته وکتل. دا غونډۍ په لمنه کې یوه توره کېږدۍ ولاړه وه. درې تور سرو پسې کتل. بیرته یې ورمېږ کوږ کړ. مخ په ځوړنده روانه شوه. یو ځل بیا شاته وکتل. له هسکو تیږو راوتلې شنې سپاندې. ګونګلان یو ډول غرنی بوټی دی او تېره اغزې یې تر سترګو شول. کېږدۍ تر غونډۍ پټه شوې وه. هېڅ شی هم نه ښکارېدل. ماریا یوه سړه ساه واخیسته. شېرګل ته یې وکتل. څو ګامه لرې ځوړند سر روان و. خړ پړ ښکارېده. ټوپک یې تړلی و. ګړندي ګامونه یې اخیستل. ماریا پښو ته زور ورکړ. څو ګامه یې واخیستل. یودم یې چیغه کړه، وای! شېرګل په بیړه ور وکتل. د نجلۍ پښو ته نږدې یوه سوی منډه واخیسته. شېرګل ټوپک پسې ونیو. سوی تر یوې لویې ډبرې ټوپ کړ. په اسپاند او بوټو کې یې منډه کړه. تر غونډۍ واوښت. ماریا یودم وخندل. شېرګل په حیرانۍ ورته وکتل. ماریا غلې شوه. شېرګل ټوپک غاړې ته واچوه. ورې یې وویل، عجبه نجلۍ مې ولیده، مرګ ته روانه یې، بیا هم خاندې. ماریا څه ونه ویل. شېرګل خپل تګ ته دوام ورکړ. نجلۍ په هغه پسې ګړندۍ روانه وه. نری باد چلېده. پاس یوه غوټه توره وریځ ولاړه وه. نور اسمان شین و. ښه شېبه ووته. دوی یوه غونډۍ تر شا پرېښوده. د دوهمې په نیمایي کې د بوټانو، هغوی چې په غره کې بوټي وهي، له خوا په جوړه شوې نرۍ لاره کې مخ پورته روان ول. پا وروسته د غونډۍ سر ته وختل. شېرګل په یوه هواره ډبره کېناست. ماریا ور ورسېده. شېرګل وویل، سا به سمه کو. نجلۍ دوه درې ګامه واخیستل. سړي ته مخامخ په یوه لویه ډبره کېناسته. شاوخوا یې وکتل. هسکې او ټیټې غونډۍ وې. ژوندی ساری نه ښکارېده. ماریا وویل، څو بجې دي؟ شېرګل ګړۍ ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. پاو کم شپږ. د ماریا پر مخ د اوبو څاڅکی ولګېد. پورته یې وکتل. پر سر یې توره پنډه وریځ ولاړه وه. دوهم څاڅکی سترګې ته برابر شو. ځمکې ته یې وکتل. د مار سپین پستوکی پروت و. د شېرګل غږ یې واورېد، ډېر وخت نه لرو. له دې سره ولاړ شول. ماریا وویل، څومره لار پاتې ده؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. ایله 8 بجو ته ورسېږو. ماریا په سړي پسې روانه شوه. پاو نور ووت. دوی د یوې ټیټې غونډۍ په لمنه کې ګامونه اخیستل. د باران څاڅکي ډېر شوي وو. په نري باد کې د لندې خاورې بوی تاوېده او ډېر لرې یوې زرکې نارې وهلې، کړکه کړکه کړکه. دوی ښه شېبه مزل وکړ. تر یوې بلې غونډۍ واوښتل. ماریا وویل، څو بجې دي؟ شېرګل په مړاوي غږ ځواب ورکړ، 6:30. د ماریا شونډې وخوځېدې. دمه نه کوو. کوم ځواب یې وانه ورېد. سړی هماغسې پورته خوت. 2-3 دقیقې نور هم مزل وکړ. شېرګل یو ناڅاپه ودرېد. پرته له دې چې ماریا ته وګوري. ورې یې وویل، څه نه اورې؟ ماریا غوږ ونیو. د یو بنګنې یعنې بې پیلوټه الوتکې نری غږ اورېدل کېده. ورې یې وویل، نه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. تیاره نه ده؟ ماریا وویل، نه پوهېږم. سړی روان شو. ماریا هم ګام پسې واخیست. شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وختل. شېرګل وویل، دمه کولی شې، خو لنډ وخت. ماریا په یوه لویه ډبره کېناسته. ورې یې وویل، څومره لار پاتې ده؟ سړي ورته وکتل. د نجلۍ له خړ ټیکري راوتلی تور پیکی لوند و. پر سپین تندي یې څو تاره لاندې ویښته سریښ ول او پر زنه پورې د باران یو روڼ څاڅکی ځړېده. شېرګل ځمکې ته وکتل. ویې ویل، دومره وخت نه لرو. باید 8 بجو ته ځانونه ورسوو. یا الله! له دې سره ولاړ شو. پښه یې وښویده. پر کیڼ اړخ پرېوت، خو بیرته ژر ودرېد. ماریا په بیړه وویل، ژوبل شوی خو به نه یې؟ شېرګل تشي ته لاس ونیو، خو څه یې ونه ویل. لاندې تر بلې غونډۍ څه کم یو پاو لاره هواره وه. بوټي کم ول. ځای ځای به یوې مږې منډه واخیسته. د غار تر څنګ به پر 2 پښو ودرېده. شاوخوا به یې وکتل. غار ته به ننوته. دوی په هواري کې په پټه خوله روان ول. یو ځای د ماریا د ګڼ کوچیاني کمیس لمان په یوه تېره اغزه کې بنده شوه. لاس یې ور وغځاوه. په ګوتو کې یو نری درد احساس کړ. روانه شوه.
ګوتو ته یې وکتل، ډومبک وینه ترې راوتلې وه. لمر راختلی و، د وریځو یوه څنډه ژېړه ښکارېده. ختیځ لور ته شنه زرغونه ولاړه وه. ښه شېبه ووته. د ماریا ګامونه ورو شوي وو، خو شېرګل ګړندی تګ کاوه. لوړې ژورې یې نه لیدې. نیغ روان و. د دواړو ترمنځ 2-3 متره واټن پروت و. کوچي شاته وکتل، سر یې وخوځاوه. یوه هواره ډبره یې د ناستې لپاره خوښه کړه. کېناست. نجلۍ ور ورسېده. سړی ولاړ شو. ماریا وویل ستړی یم. شېرګل بېرته کېناست. ماریا ته یې وکتل. ټیکری یې په غاړه کې پروت و. نري باد یې تور ویښته یوې خوا بلې خوا ته اړول. شېرګل ګړۍ ته وکتل. ماریا په بیړه وویل 100 بجې دي. شېرګل یوه شېبه غلی و. وروسته یې سړه ساه واخیسته. 3 پاوه وخت لرو. ماریا په خواره خوله وویل دمه کولی شم. کوچي د هو په نښه سر وخوځاوه. ماریا وویل مننه. دا شېرګل سر وځړېد. ماریا مخامخ وکتل. باران درېدلی و. د لمر وړانګې پر لندو غونډیو لګېدلې. هر څه پرې وللې ښکارېدل. پر سپاندو او اغزیو پورې رڼو څاڅکو ټال خوړ. شېرګل په مړاوي غږ وویل یا الله. ماریا ولاړه شوه. دواړو حرکت وکړ. شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وختل. د غونډۍ سر تر ډېره هوار و. په لنډ وخت کې ډېره لاره ووهله، خو وروسته یوه هسکه مخې ته ودرېدله. دا غونډۍ تر ډېرو غونډیو لوړه وه. تېرې ډبرې یې درلودې، تکې تورې، رنګ یې د سکرو غوندې و. ماریا په بیړه وپوښتل څومره لاره پاتې ده؟ ډېر وخت. شېرګل په خبره کې ور ولوېد. دا وروستۍ غونډۍ ده، شاته هواري لري، کلا همالته ده. د غونډۍ له سره یې لیدای شي. د ماریا سر وځړېد. مخ پورته روانه شوه. یوه شېبه یې مزل وکړ، خو کله چې شاته یې وکتل دا ځل شېرګل پاتې و. نجلۍ ماتله شوه. کوچی ور ورسېد. د ماریا تر څنګ تېر شو، خو ګامونه یې بېسې کول. د پخوا غوندې پیاوړی تګ نه کوو. ماریا په سړي پسې روانه شوه. دواړه غلي ول. یوازې د وړو ډبرو د ښورېدو او لاندې رغړېدو غږ اورېدل کېده. د غونډۍ نیمایي ته رسېدلي وو چې شېرګل یودم ودرېد. نجلۍ ورته وکتل. حیرانه شوه. د سړي سترګې له اوښکو ډکې وې. ماریا په بیړه وویل څه خبره ده؟ د شېرګل سر وځړېد. کېناست. ماریا وخندل. کوچیان په تګ کې غښتلي وي، خو شېرګل په خبره کې ور ولوېد. ستړی نه یم. نو بیا څه خبره ده؟ شېرګل غلی و. ښه شېبه ووته. یوه هم څه نه ویل، خو وروسته د شېرګل شونډې وخوځېدې. ته تللی شې؟ ماریا په حیرانۍ وویل چېرته؟ نه پوهېږم. هر چېرته چې د زړه وي، خو له دې ځایه لاړه شه. نجلۍ د هغه تر څنګ کېناسته. سړي ته یې وکتل. له سترګو یې اوښکې روانې وې. ماریا په حیرانۍ وویل ته ژاړې؟ شېرګل مخ ورنه واړاوه. ماریا وویل څه خبره ده؟ شېرګل یوه شېبه غلی و. وروسته یې پر پزه لستوڼی تېر کړ. په مړاوي غږ یې وویل تا به ووژنې. نجلۍ د هغه تر څنګ کېناسته. شونډې یې وخوځېدې. ته ولې خواشینی یې؟ د کوچي بدن پړک واخیست. نجلۍ وویل ته ښه سړی یې. زما لپاره د خپله کورنۍ خطر ته ورکړه. زه. شېرګل چیغه کړه په خبره پوه شه، دوی به دې مړه کړي. ماریا غلې وه. وروسته یې وویل خدای ته به یې پرېږدو، راځه. له دې سره ولاړه شوه. 2-3 ګامه یې واخیستل. شېرګل چیغه کړه ته لیونی یې. ماریا ورته وکتل. سړی ځای پر ځای ناست و. ورغله. د کوچي تر څنګ ودرېده. ورې وویل زه تا او ستا کورنۍ ته غم نشم پرېښودلی. شېرګل یو سوړ اسویلی ویست. شونډې وخوځېدې. ځم، وطن پرېږدم، خو ته له دې ځایه لاړه شه. ماریا یوه شېبه غلې وه. وروسته یې په حیرانۍ وویل ولې؟ ته زما لپاره ولې دومره لویه قرباني ورکوې ها؟ د شېرګل سر ځوړند و. ماریا وویل ته خو پوهېږې زه هېڅ نه لرم، تا ته پیسې نشم درکولی. شېرګل رډ رډ ورته وکتل. یودم یې چیغه کړه پیسې په بلا وهم، نو بیا ولې ځان په خطر کې اچوې ها؟ د شېرګل سر وځړېد. ماریا وویل راته ووایه. شېرګل غلی و. ماریا خپله خبره تکرار کړه
راته ووایه. شېرګل چیغه کړه ته مې خوښېږې. د انجلۍ رنګ والوت. شېرګل منډه کړه. په 100 متره پورته وخوت. زنګنونه یې پر وړو تیږو ولګېدل. سر یې ځوړند شو. ماریا تر ډېره لاندې ولاړه وه. زړه یې سستي کوله. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ښه شېبه ووته. وروسته یې ټوپک ور پورته کړ. روانه شوه. د سړي تر څنګ ودرېده. هغه ژړل. ماریا کېناسته. شېرګل ته یې وکتل. سر یې ځوړند و. د ماشوم غوندې سلګۍ وهلې. شېرګل په غریو کې وویل زه څه خبر وم. ما ته خو یو کلیوال ځوان راپام کړل. ویل یې چې ته مین یې. هغه رښتیا ویل. ټولې خبرې یې سمې وختې. زه خفه یم. ډېر خفه. له تا پرته به څه کوم ها؟ ته ووایه. زه ویې ژړل او خبرې یې پرې شوې. د انجلۍ سترګې ډکې ډکې کېدې. ښه شېبه ووته. شېرګل سونګېده. نجلۍ غلې وه. وروسته ماریا له کوچي پر اوږه لاس کېښود. ورې یې وویل راځه ناوخته شو. شېرګل په پښو ودرېد. سر یې ځړېدلی و. مخ پورته روان شول. ماریا ټوپک اوږې ته کړ. په سړي پسې روانه شوه. شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وخته. شېرګل ځوړند سر ناست و. نجلۍ مخامخ وکتل. تر ډېره هواره دښته وه. وروسته شنې کروندې ښکارېدلې. ورپسې خړ کورونه پراته ول. ماریا غړۍ اوږده کړه. غټ ډبرو د غونډۍ لمنه پټه کړې وه. زړه کلانه ښکارېده. نجلۍ د کوچي تر څنګ کېناسته. هغه ورو ورو سلګۍ وهلې. نجلۍ په مړاوي غږ وویل زه ستا په درد پوهېږم. ستا مېړانه دې هم نشم هېرولی. خو نجلۍ غلې شوه. شېرګل په غریو کې وویل ما نه غوښتل خو بس نو زړه دی. پام مې نه و. نه پوهېږم ولې خو ته مې ښایستې. ماریا په خبره کې ور ولوېده خو غلې شوه. شېرګل پر خپله پزه لستوڼی تېر کړ. ورې وویل اوس هم وخت لرې. له دې ځایه لاړه شه. زه به لاره در وښیم. لنډه لار بس. یو نیم ساعت مزل غواړي. هلته عسکري پوسته ده. نجلۍ د سړي تر لاس تړلې ګړۍ ته وکتل. لاس کم اته وې. ورې یې وویل اوس ناوخته ده. هر څه پای ته ورسېدل. شېرګل سر پورته کړ. سترګې سرې وې. بېرته یې لاندې وکتل. ورې یې وویل هېڅ هم پای ته نه دي رسېدلي. هغوی لاندې په کلا کې دي. خدای خبر یا به اوس را رسېږي. راځه بېرته له غونډۍ ښکته شو. څوک مو ویني ها؟ ماریا ولاړه شوه. ورې یې وویل نه. شېرګل په حیرانۍ ورته کتل. نجلۍ ټوپک غاړې ته اچولی و. دښتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. شېرګل په بېړه وویل که په تاسو وشول نو زه. ماریا د خبرو وار ورنه ونیو. په ما هېڅ هم نه کېږي. دی یې وویل. روانه شوه. شېرګل منډه کړه. نجلۍ ته مخامخ ودرېد. د هغې اوږو ته یې ټکان ورکړ. په لوړ غږ یې وویل ته لیونۍ یې. د ماریا په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. کوچي په حیرانۍ ورته کتل. نجلۍ د سړي لاس ونیو. ګړۍ ته یې وکتل. 5 کمې 8 وې. لاس یې پرېښود. روانه شوه. شېرګل پسې کتل. ماریا ګړندي ګامونه واخیستل. سترګې له اوښکو ډکې وې. ساه یې لنډه لنډه کېده. شېبه وروسته لاندې یو خړ دیوال ښکاره شو. ورمخته شوه. د غونډۍ له سره یې یوه زړه کلا سترګو ته ودرېده. هسک سره بخوانه دیوالونه یې تر یو نیم جراب ځمکې راتاوول. په منځ کې زړې کوټې ښکارېدلې. 2 یې بامونه لرل. نورې یې ړنګې وې. ماریا ځای پر ځای کېناسته. شېرګل ور ورسېد. د خواست په ژبه یې وویل داسې مه کوه. ناڅاپه د دیګ بخار د شپېلۍ غوندې نری شڼهار یې واورېدل شو. دواړه په بیړه پورته وکتل. په یوه توره ګړندۍ اوږدې وسپنې پسې سپین لوګی روان و. لوګی ټیټ شو. ځمکه ولړزېده. تر کلا سرې لمبې راتاوې شوې. سر یې تورو له خړو ونیو. د کوچي رنګ والوت. پر ځمکه اوږد وغځېد. دروند غږ یې په غوږو ننوت. یوه جېټ الوتکه پر کلا ور ټیټه شوه. درب شو. لویې وړې ډبرې ورغړېدې. توره لوخړه پورته شوه. کلا نه ښکارېده.